السلام علیکم ورانو محترمین ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله یئ. ګران ملګرو زه یم سید الله حسن وزیری بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې تاسو درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې د هر چا د فیسبوک آی ډي نمبر معلوم کړو یا هم د بل چا د فیسبوک آی ډي نمبر او ایمیل څنګه معلومولی شو. که څه هم ملګرو هغه په خپل فیسبوک آی ډي کې خپل ایمیل او نمبر دواړه پټ کړي وي هایډ کړي وي تاسو څخه، نو بیا هم تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره معلوم کړم. تاسو ته ملګرو ډېره خوندوره زبردسته طریقه روانه ده چې تاسو په ډېره اسانۍ سره د بل چا د فیسبوک آی ډي نمبر او ایمیل معلومولی شئ. نو زیاتره کسانو موږ نه غوښتنه کړې وه چې ما نه خپل فیسبوک آی ډي نمبر ورک دی یا هم هیر شوی دی، نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې د خپل فیسبوک آی ډي هیر شوی نمبر یا هم هیر شوی ایمیل معلوم کړئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. که تر اوسه پورې تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ، او که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او ورسره خواږه چې کوم د غنټۍ نښه راځي په دې لازمي کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه اول در ورسیږي. نو د دې لپاره ملګرو تاسو راشئ خپل موبایل کې لایټ فیسبوک دغه طریقه صرف په لایټ فیسبوک کې کار کوي. تاسو به لایټ فیسبوک را خلاص کړئ. کله مو چې ملګرو لایټ فیسبوک را خلاص کړ نو دلته به راشئ په دې درې ټکو به درې خطونه ښکاري په دغه به کلیک وکړئ. کله مو چې ملګرو دلته کلیک وکړ لاندې به راشئ. تاسو کله چې لاندې راغلئ دلته تاسو ته یو اپشن راځي سیټینګ، په سیټینګ اپشن به تاسو کلیک وکړئ. نو کله مو چې دلته کلیک وکړئ ملګرو لاندې به راشئ، دلته تر ټولو لاندني اپشن ته به تاسو راشئ. دلته ګورئ دلته تاسو ته ملګرو ښکاري امپورټیډ کانټیکټس په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړم ملګرو اوس تاسو ته هغه کسان راځي چې تاسو سره فیسبوک کې ملګري د هغو ټول د موبایل نمبر او دغه فیسبوک آی ډي ورسره دغه موبایل نمبر دلته تاسو ته ښکاري. نو دلته ملګرو تاسو دا لیست ښکاري چې مکمل د هغه کسان چې تاسو ته راځي چې تاسو سره فیسبوک کې ملګري شوي دي. د مثال په ډول زه اوس دلته راځم، دلته تاسو ته نومونه ښکاري او چا کوم آی ډي نوم چې په پښتو باندې دې خوا کې ښکاري تاسو ته بیا راځي. زما نیټ هم لږ ضعیفه دی وروسته ټول خلاصوي. دلته مثلا نوم دی عبدالله زران، زه په دغه کلیک کوم شو کانټاکټس انفارمیشن په دغه به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړو اوس تاسو ته دغه نمبر راځي. وینئ ملګرو دغه د فیسبوک آی ډي نمبر هم دغه دی، په دغه نمبر باندې هغه خپل د فیسبوک آی ډي جوړه کړې ده. تاسو ته خپل هغه نمبر ښکاري. که چېرته په ایمیل جوړ کړی دلته به تاسو ته ایمیل هم ښکاري، دې خوا ته نمبر او دې خوا ته به ایمیل هم ښکاري، خو دا صرف په نمبر باندې جوړه کړې ده. زه تاسو ته بل هم درښایم. ګورئ زه تاسو ته یو بل نمبر هم درښایم په دغه کې. مثلا زه لاندې راځم یو بل به تاسو ته در وښیم. دلته تاسو ته ښکاري الانور په نوم کس دی، دغه آی ډي نمبر زه تاسو درښایم. کله چې تاسو په دغه کلیک وکړئ او دلته ملګرو تاسو ته ښکاري، تاسو وینئ ملګرو دلته تاسو ته د دغه نمبر ښکاري، په دغه نمبر هغه کس خپل د فیسبوک آی ډي جوړه کړې ده. او بل ملګرو که چېرته تاسو ته دغه اپشن شاید را نه شي، نو که چېرته رانغی تاسو ته ښکاري کانټاکټس اپلوډینګ، په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ او دلته دغه اپشن به تاسو آن کړئ. کله چې تاسو دا آن کړئ تاسو ته یو بل اپشن راځي هغه به هم آن کړئ او دلته به تاسو ملګري ورته اډ کړئ. نو کله چې تاسو یو څو ملګري ورته اډ کړئ نور ملګري خپل هلته د هغه نمبر یې راځي، ټول ملګري هلته په هغه لیست کې بیا تاسو ته راځي. نو ملګرو دا وه زموږ نننۍ ویډیو، په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي وي. کوم چیرې ویډیو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره شریک کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.